د طرابلس زمریان پنځمه برخه. د ایمان، جهاد او حریت داستان. د طرابلس زمریان. د حق، عزت او ازادۍ جګړه. د طرابلس زمریان. د وطن، ایمان او تاریخ زمریان. د طرابلس زمریان داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د طرابلس زمریان د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل چې هغې وویل اوس مې هم د نورو څخه په پټه و تا ته ځان راورسوي. زه ستا په خاطر تر هر څه تېره یم، حتی تر ځان هم. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونې کې واورئ ان شاء الله تعالی. حسن په یو عجیبه کشمکش کې واقع و. د خپل ځان سره یې فکر وکړ دغه نجلۍ زما د خور د قاتل خور، بلکې د همداسې سلهاو او زرهاو بې ګناه افرادو د قاتل خور ده. لیکن د پرانزا مظلومو کتو ته چې په هغه یو جادو پټ و، دی لاځوابه حسن کرار ورته وویل پرانزا ته د یوې صحیح شاته روانه یې، پوهېږې زه به څومره وخت ژوندی یم خپله هم نه پوهېږم، او تر دې ښه چې زما او ستا په منځ کې یو دیوال ولاړ دی او هغه مذهب دی. پرانزا زه حاضر یم چې دغه دیوال ونړوم، زه په نور شي نه پوهېږم، حاضر یم مسلمانه سم او ستا په څنګ کې په یوه سنګر کې ستا د دښمنانو په ضد وجنګېږم. تاسو پر حق یاست په دې شرط چې تا زما څخه وانخلي. همدا اوس حاضر یم ستا سره وتښتم او د مجاهدینو په وړاندې د اسلام مقدس دین ومنم. حسن په خندا وویل ای ساده نجلۍ، په اسلام کې جبر شته، زه نشم کولی په وایستا د یو ژور تېرېدونکي احساس تا مجبوره کړم په خپل مذهب پرېږدې. پرانزا زه په خپل اختیار غواړم دغه کار وکړم، د چا و اجازې ته ضرورت نه لرم او نه د مجبوري له مخې. حسن اول ته باید پوه سې چې اسلام څه شی دی، وروسته تر هغه فیصله وکړه، نه دا چې تر خپلو احساساتو لاندې راسې. پرانزا ښه دی، نو ما له خپل ځان سره بوځه. حسن نه، ته د یو چا امانت یې، د یو چا ناموس او ابرو یې. زما دین د چا پر ناموس او امانت خیانت نه مني او اجازه نه ورکوي. پرانزا ای مجاهده ته ډېر باعظمته یې. حسن نه، عظمت خاص هغه ذات لره دی چې ټوله کائنات زه او ته یې پیدا کړي. زه هغه کمترینه بنده یم چې سعی کوم چې د هغه جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره مستقیم اوسم. پرانزا په ژړا وویل نو واوره، سبا زموږ عسکر په یوه برېښنا ډول حمله باندې د بنغازي او درنه په واحدونو حملې کوي. په لاره کې هر څه چې په مخ ورځي که ژوندي شیان وي او که کورونه تباه کوي او د جبل خضر څخه تېرېږي، د جغنوب و طرف ته پرمختګ کوي، هېڅ شی بې بربادي او بې تباهي نه پرېږدي. پرانزا د ایټالویانو د حملې د دقیقې نقشې تر شرحې او تفصیل وروسته د حسن څخه وپوښتل آیا تاسو کولی سئ چې هغوی شاته وتمبوئ؟ حسن په دې زموږ خدای جل جلاله ښه پوهېږي، ولې موږ تر خپله حده کوښښ کوو تر څو د دوی مقابله وکړو او له تا څخه مننه کوم. پرانزا مننه له څه خطره، زه ستا د سلامتۍ لپاره دعا کوم، ولې قول را سره وکړه تر دې وروسته همیشه ما سره په تماس کې اوسه. زه هر ماښام دلته راځم او مهم خبرونه ستا په اختیار کې درکوم. حسن په دې شرط چې ژوندی یم. پرانزا ستا خدای دی همیشه تا ژوندی لري. حسن اوس ماته اجازه راکړه. پرانزا شپه ډېره تېره شوې ده، پرانزا که په ما باور ولري پوښتلی شم چې ستا نوم څه شی دی؟ حسن د پرانزا سره د خدای پامانۍ وروسته د شونډو لاندې تکرار کړل مجاهد حسن. پرانزا یعنی حسن مجاهد ډک له نوره او محکم امین او باوقاره. وروسته حسن په تیارو کې ورک سو. یم فصل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، عمر مختار په دې وخت کې په کفره کې و او د ایټالوي یرغلګرو پر ضد د مسلمانانو مجاهدینو لوی لښکر تیار کړی و او اوس هم د هر کونج او کنار څخه د ځوانو مجاهدینو ډلې راتلې او د حق او جهاد تر بیرغ لاندې پر رهبرۍ د عمر مختار جمع کېدلې. د ساشت وخت و، د عمر مختار شاوخواو ته ځوانانو او سپین ږیرو او ماشومانو حلقه وهلې وه او په مقابل اطاق کې دغه رنګه مسلمانې ښځې هم راټولې سوي وې او د خپل محبوب لارښود و بیانو ته یې غوږ نیولی و چې ویل اسلام د علم
پر زده کړه د دې خاطر ډیر زور لګولی دی چې انسان بې له علم څخه نه خپل ځان او نه هم خپل خدای پیژندلی سي او نه هم خپل حق بې له علمه نه د دین اصول پیژنو او نه د دین فرضیات. خدای جل جلاله کله انسان پیدا کړ شعور ذهن او حافظه یې ورته ورکړل، همدا ډول یې ورته د عقل نعمت هم ورکړ چې د دغه نعمت الهي په واسطه وتوانیږي د ارامۍ او ازادۍ ژوند وکړي او د ښه او بد د مفید مزر فرق وکړي، حق له باطل نه جلا کړي. خدای انسان ته ځمکه په وراثت ورکړه او انسان یې د ځمکې خلیفه کړ. په ځمکه کې د انسان لپاره دانې او میوې پیدا کړې. خدای جل جلاله انسان آزاد پیدا کړ او د ازادۍ د ساتلو اصول یې ورته وښودل چې که چیرې په هغه اصول انسان پابند اوسي نو خدای جل جلاله یې کومک کوي، او که چیرې د همدغو اصولو څخه انحراف وکړي نو د ازادۍ څخه به هم محروم سي. موږ که چیرې نن ورځ خپل سرونه ایټالوي یرغلګرو ته کښته کړو نو په راتلونکي کې باید د یوې ډېرې بدې غلامۍ انتظار وکړو او موږ به د خپلې ازادۍ څخه محروم اوسو، هغه ازادي چې لوی خدای جل جلاله موږ ته رابخښلې ده او په هغه کې خپل مذهبي او دیني مناسک پر ځای کولی سو. د عزت او شهادت مرګ د غلامۍ تر 1000 کاله ژوند په صلهاو وارې غوره دی. هغه کسان چې د خدای په لاره کې جهاد کوي او بیا په شهادت رسیږي هغه د خدای د دې آیات مصداق ګرځي چې وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دا د لوی خدای جل جلاله وعده ده، څوک چې د خپل دین د ازادۍ سودا کوي د ذلت او ګمنامۍ په تیارو کې ورکیږي او په دنیا او آخرت کې رسوا کیږي. موږ مسلمانان یو او په دې باور یو چې کوم کسان د خدای په لاره کې وژل کیږي هغه شهیدان دي او شهیدان تل ژوندي وي. ایټالویان غواړي چې په طرابلس کې د دین او ازادۍ شمع ووژني، ولې خدای جل جلاله په خپل ښکاره او مبین کتاب کې وعده کړې ده چې د آخرت تر ورځې به د قرآن او د اسلام د مقدس دین ساتونکي وي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نو ای د طرابلس مجاهدینو د عزت مرګ غواړئ که د ذلت او غلامۍ ژوند؟ اوس لا اختیار لري. زه غواړم د طرابلس فرد په دې لاره کې لوبېدونکی او قرباني ووینم. څو لحظې مطلق چوپتیا حاکموم. ناببره دوه معصوم ماشومانو له خپل ځای څخه په پورته کېدو سره د عمر مختار خواته ور وځغاستل او یو له هغوی څخه چې جنید نومېدی په لوړ اواز وویل محترم استاده زه کولی سم جهاد وکړم او کولی سم په توپک پیر وکړم. جنید 8 کلن و مګر ربې نارې کړې نه معظم استاده دی لا تر اوسه ماشوم دی، زه به جبهې ته ولاړه سم جهاد به وکړم تر څو د خپل پلار په څیر شهیده سم. زه 10 کلنه یم. عمر مختار په داسې حال کې چې دغه دوه مچول او سترګې له اوښکو ډکې وې ویل سبحان الله زه څومره د طرابلس د آینده څخه مایوس یم. یو عمر خوړلی او ضعیفه سپین ږیري د خلکو د ټولۍ څخه ولاړ شو او وویل زموږ مجاهد رهبره آیا پر ما اعتماد نه لري؟ ما مخکې لا د خدای په لاره کې د شهادت ارزو کړې ده. عمر مختار وویل کاکا اعتماد در باندې لرم لیکن د بیعت نوي کول بد کار نه دی. په همدې خبر کې بوخت و چې د آس د سمانو غږ له د باندې واورېدل شو چې په سرعت د دوی طرف ته را روان. آسپور خپل آس تر هغه تعمیر د باندې وتړی چې مختار پکې موجود و او په تلوار و تاک داخل شو او ویل السلام علیکم معظم رهبره ما وتا ته یو مهم پیغام راوړی دی. وروسته یې والي پاپا چې سر یې تړلی و عمر مختار ته وسپاره او خپله چوپ ودرېدی. وعلیکم السلام ای ابراهیمه کښېنه. لیفافه یې خلاصه کړه، د هغه مضمون یې په دقت ولوست او وروسته تر مطالعې په خندا وویل یحیی خدای یو ځل بیا موږ د شهادت په مرګ نازوي. ایټالوي یرغلګرو ډېرې سختې حملې د مجاهدینو پر مرکزونو شروع کړي دي او پر موږ لازمه ده چې د مجاهدینو کومک ته ورسو. وروسته یې فورا مجاهدینو ته د تیاري او حرکت امر وکړ تر څو چې په سنګر کې د راګیرو مجاهدینو سره مرسته حاضر سي او د الله اکبر په کفر لړزوونکو نارو یې خپل درس ته خاتمه. سلرم فصل خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو. عایشه چې کوم وخت د لمانځه څخه فارغه سوه او سلام یې وګرځوي عبدالله شیدې خوړونکی ماشوم په زور ژړل او رابعې د هغه په چپولو کې کوشش کوه. لیلا د حویلۍ په یو کونج کې ډوډۍ پخول. عایشې خپل ماشوم زوی په غېږ کې ونیوی او د لیلا څنګ ته کښېناست او وویل لیلا ولې نن ورځ غمجنه معلومېږې؟ خیر خو دی؟ لیلا هېڅ نه پوهېږم، نن ورځ مې ورور زبیر ولې دومره فکر کې راګرځي؟ خدای دې هغه وساتي. عایشه د زبیر سره د یو بل څوک هم په زړه کې درګرځي او که نه مقصد یې حسن و. د لیلا سره له شرمه تکه سره شوه او په قهر یې وویل عایشې ته ما سره شوخي کوې؟ عایشه وخندل او وویل ما ته معلومه ده چې دواړه بخیر کفریې ته راځي. لیلا چوپه پاتې شول. یوازې عایشه پوهېدل چې لیلا په څومره انداز د حسن سره مینه لري. د زبیر او عایشې تر واده وروسته د حسن او زبیر ملګرتیا په خپلوۍ بدله سوې وه چې فامیلونه یې په ارمیریه کې ژوند کاوه او د یو بل وسنګ ته یې کورونه و یعنی ګاونډیان. د زبیر او حسن ملګرتیا د هغه وخته شروع کېدله چې دواړه مدرسې ته تلل او کوم وخت چې لویان سول د خپلو همزولو
په منځ کې د اخلاق او شرافت نمونې وي. حسن دوې خوندې درلودې چې مشر د زبیر د ژوند ملګری ښځه وه. کله چې ایټالوي شغلګرو په الميریا وحشانه یرغل وکړ او کورونه او د هستوګنې ځایونه یې په اورونو وسوځول، خلک په بېرحمۍ شهیدان کړل. د هغوی اولادونه نن هم د پرون اعمال تکراروي. د نن په هنداره کې د پرون په هنداره کې د نن ښه انځورېږي. د عایشې کشر ورور طاهر چې د ژوند 14 پسرلي تازه تیر کړي وو، د وحشي څیرونکو حیوان ډوله ایټالویانو په لاس کې ولوېدی چې پرله پسې وهلو په کشېدو د حویلۍ څخه ویستې. د مور یې طاقت ونسو او په خپل خنجر یې د همدغو وحشیانو څخه په یوه حمله وکړه، زړه یې ورسیرې کړي او د جهنم کندې ته یې واستوي. خو په مقابل کې وحشیانو د توپک له خولې څخه د مرمیو په باران مور او زوی طاهر دواړه په شهادت ورسول. تورن برونو خبیث چې د دغې حملې قیادت ورته غاړې و، د وینې خوړونکي حیوان په څېر حویلۍ ته داخل سو او سترګې د عایشې په کوچنۍ خور مریم ولګېدې. کش یې کړل او له ځانه سره یې یوړل او ټوله شپه په ازار او اذیت ورباندې تیر کړل او په ډېره وحشانه ډول یې بدن ورته سوری کړ. په شهادت یې ورسول او سهار یې له خیمې د باندې وغورځول. عایشه په هغه وخت کې چې حامله وه او عبدالله یې په نس کې و، شاید په همدې خاطر یې ژوندۍ پرېښې وي. د زبیر پلار هم د شهیدانو په ډله کې و. زبیر او حسن دغه وخت په کفریه کې و چې ژوندي پاتې سول او کله چې بیرته راستانه سول او د کلې او کوریې ویجاړونکي حالت یې ولیدی، نو یې له خپل خدای سره وعده وکړه چې د ژوند تر اخري سلګۍ پورې به په یوه سنګر کې د دین او وطن د دشمنانو په ضد جنګیږي او د کفارو په وړاندې به خپل جهاد ته ادامه ورکوي. علاوه د تن دوه یتیم ماشومان چې د یوه نوم جنید او بل رابعه و چې د ایټالوي وحشیانو د ظلم څخه پاتې سوي، لیلا او عایشې له خپل ځان سره واخیستل او په کوپري کې عمر مختار ته راوړل. جنید او رابعه د عمر مختار په شاګردانو کې شامل سول. دغه دوه یتیمان ذهین وو. عایشې د دغه دوه ماشومانو په روزلو کې هیڅ ډول سستي ونه کړل او د خپلو اولادونو په څېر یې ورزل او د هغوی په څېر ورباندې ګران وو، ځکه پوهېدل چې د ازادۍ د لاسته راوړلو لپاره زیاتې قربانۍ ته ضرورت شته. او په دې هم پوهېدله چې ډېر ژر به زبیر او حسن هم شهیدان سي. او وروسته د مرګونو او قتلونو تر منظرو چې عایشې په خپلو سترګو لیدلې وې، له هیڅ شي څخه نه بیرېدله. په همدې ته ورته فکرونو کې غرق وه چې جنید د کور د دروازې څخه کور ته راننوتی او ناره یې کړل، ورېنداري موږ به ډېر ژر د زبیر ورور سره ولاړ سو. عایشې په لوړ اواز ویل، جنیده عقل دې په سر کې سته؟ جنید ورېنداري نن ورځ محترم مجاهد مشر موږ ته وویل موږ اوس روانېږو. لیلا روزغسل او جنید ته ورغله او وویل خیرت دی، ته راځه چې هغوی ته ورسو او زه به خپله وپوښتم چې حقیقت څه شی دی. دوی لا هم په همدې خبرو کې وو چې یو له رعبه ډک غږ یې واورېدی، ضرور نه ده لورې چې ما ته راسې، زه پخپله تاسو ته راغلم. دوی چې وکتل عمر مختار د دروازې څخه د دوی و طرف ته روان دی. عمر مختار زیاته کړه، جنید رښتیا وایي. همدا لږ غړی مخکې یو مجاهد ځوان خبر راکړ چې ایټالوي یرغلګرو د مجاهدینو پر سنګرونو یوه ډېره لویه حمله روانه کړې ده او موږ به ډېر ژر د خپلو مجاهدینو ورونو د کومک لپاره ورسو او زه غواړم تاسو جغرم ته لاړ شئ، ځکه فعلا اوضاع هلته آرامه ده. زبیر او حسن هم هغه ځای ته نږدې خپل مرکز نقل کړی دی. لیلا او عایشې دواړو ور وزغستل او د خپل عالي قدر مجاهد رهبر لاسونه یې ورمچ کړل او په ډېر ادب یې وویل، ډېر ښه معظم رهبره، موږ اماده یو، تاسو اتاق ته تشریف یوسئ چې تاسو ته چای اماده کړو. عمر مختار نه لوړ، زه ستاسو د مجاهدو ورونو په تیاري او د مهماتو په اماده کولو بوخت یم. تاسو زحمت مه کاږئ، صرف د حرکت لپاره تیاري او زما د امر په انتظار اوسئ. او وروسته له حویلۍ څخه ووت. د بلې خوا مجاهدینو د شپې پر رسېدو سره بې له وقفې د خندق په کښلو لګیا وو او خندق هم کافي اندازه ژور سوی. زبیر خپلو طرفونو ته وکتل او مطمئن سو. د غره څوکې د یوې وروونکې لاوې په څېر ولاړې وې او د هغو په منځ کې یوه تنګه دره تللې وه او د دغې درې شاته سنوسي مجاهدینو سنګرونه نیولي وو. کوم وخت چې د خندق د ایستلو څخه فارغ سول، سر یې د خرما په شاخونو او پاڼو او ریګ باندې پټ کړي په ډېر دقیق ډول چې بغیر له دې څخه ورباندې څوک نه پوهېدل چې دلته خندق دی او که عادل لاره ده. د دغې درې په خوله کې یو پراخ ریګستاني صحرا وجود درلودی او په 100 کیلومتري فاصله کې د توپیو نسبتا لوړ ریګ واقع و. د شفق اثار د اسمان له څنډو څخه ښکاره سوي وو. د مجاهدینو امادګۍ د زبیر او حسن زړونه قرار کړي وو. په ټولو ورودي لارو د مجاهدینو سنګرونه نیولي وو او د قومندې ورکولو ته اماده او سترګې په لارو. زبیر چې کوم وخت د خندق د څنډې راولاړ سو، په نظرمندانه ډول یې مخ حسن ته کړ او وویل، زه په پوره ډول اماده یم. حسن صحیح ده، کوم وخت چې دشمن ووینم تاسو ته به اشاره وکړم او بې له زما له اشارې څخه یو کس هم یو دانه مرمۍ ونولئ. زبیر ته مطمئن اوسه، حارس ورور مې د خپل ګروپ مسؤل ټاکلی دی او هغه د خپلو تجربه کار ورونو سره ستاسو د قومندې لپاره تیار او اماده دی او په هغه میانه څوکه کې د غرې
سنگر نیولې دي. د طرابلس زمریان داستان درنو او قدرمن اوریدونکو د چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خبرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. د خبرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړل. در بیا تاسو په درنه حضور کې حاضرې تاسو ټول پر الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.